بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم رحیم سجاد تو سو ګور فاټه ټوډه قدرمن امید لرم چې خبر او بخیرات سره به ژوند به مخوي. قدرمنو یو ځلی بیا تاسو سرور رحیم سجاد تاسو په خدمت کې حاضر د در ادم خیل نه زړه کلینا تاسو به چې رحیم سجاد خو نن بیا داسې یو پټی کې ویلوړ دا خدای خبر چې بیا به د سو ویډیو وي. قدرمنو تاسو لا پته وي چې مو کله هم یو ځای له څو ډېر د مجبورۍ نه څو دا کیمرا چې کوم ځای کې موږ دغه سکرین راکولو کنه دا ډېر د مجبورۍ نه راکولو. په در ادم خیل کې اکثر کله زه ویډیو کوم زه دا خبره کوم چې په دې ځای کې کدی مو دغه چې کوم کتون کې دوله دا کولې کته شي کدوله دغه د سرمایدار خلک د در ادم خیل کته شي خو په دې کې داسې په در ادم خیل کې داسې یو تصویر پروت تا چې هغه ډېر دردېدلی تصویر ده خو هغه مخې له راوستن مو چې کله کله راولو نو بیا خلک ګیله هم کوي ځکه چې هغه ډېر سړی خفه کوي. قدرمنو نن بیا داسې یو ځای له راغلی یم داسې مو یو مشر ده چې ډېر په سوشل میډیا باندې هایلایټ شوی تاسو به یې پیژنو هغه سره مخامخ کوم دغه د ګردو مسله ده او ډېر ټیمې مسافري هم کړې ده بار او بیا هغه نه راغله اوس پاکستان کې ده د هغه چې کومه ګردو مسله ده هغه به تاسو کتلی وي د هغه ګردې فیل شوي دي هغه له د ګردې بدلېدو ضرورت ده. ماشومان بچي هم دي کله هم څوک د مستۍ نه د کیمرې له نه مخامخ کېږي انسان مجبوري ده او دا د الله طرف نه یو امتحان ده او د الله نه به مدد غواړو ځکه چې دا په هفتې کې 2 پیره ډایلاسیس لسی ډایلاسیس باندې چې کم از کم یو ډایلاسیس باندې خرچه کیږي 5000 روپۍ خرچه کیږي نو دا انسان د پر غوزم چې ډیره ګرانه ده الله آسانه ټیم په موډر نه خلم ورور سره مخامخ کوم هغه نه به 2-3 پوښتنې کوو هغه تکلیف هم ده ځکه چې هغه باندې او باندې هغه او نشي سکله کومې ورځې باندې چې ډایلاسیس کوي سره پاکه ورځې باندې هغه او سکلی شي نو ډېر تکلیف ته خامخا نو هغه به ډېر نه ګړو هغه نه به 2-3 پوښتنې کوم او نور به بیا تاسو سره زه خبرې کوم. مو سره اوسه د سره یو څه خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خیر؟ الحمدلله. دارا ته وایه دې ټینګ کې چې کومه را تاسو هغه اواز واورېده کتون کې چې مسله دې څه ده؟ بس ما خو ګردو تکلیف ته ماله او ماله ګردې ضرورت ده او زه دا ټول مطلب چې څومره کسان دي هغه زه دا فیل کوم چې یاره ما سره لغونې مسته وکړي پوه شولې وایي ما ماشومان بچي دي مطلب چې زه په باندې مخکې نه تعلیم کوی شم مطلب چې نه څه راوړی شم پوه شولې هر سړي خپل خواهش وي نو یو خواهش به نه پوره کېږي ویلی چې زه به داسې ونه خواهش به څه پوره شي پوه شولې تاسو له زه دا خواست کوم چې تاسو نه څه هم کېږي نو ما سره چې وکړو په ښه اخلاص سره زړه سره. څومره ټینګ کېږي چې بیمار یې؟ ما تقریبا دا شپږ کاله چې زه بیمار یم او پیکس مې 2 کاله د ډایلیسیس وشو پوه شوې مزدوري نشته ماشومان بچي دي چې ماشومان دي مزدوري به څه وشي پوه شولې زه د ډایلیسیس مریض یم پوه شولې تاسو نه زه دا توقع لرم انشاءالله چې تاسو به ما سره دا مرسته وکړو او تاسو نه انشاءالله زه امید لرم. ډېره مهرباني. کومه ده په دوبۍ کې وخه ستا مزدوري کوله خو چې کله ته په دوبۍ کې ګردې فیل شوې که نه او د هغه نه راغی او دی په کور شوه نو دا مالي حالات دغې له ورسېده چې د 2 روپۍ د راکه نه لګي چې څومره څه وه ټول لوړو ختم شولي خو اوس بس تقریبا دا 20-25 لک روپۍ په ده باندې مو خرچه وکړله دغه شانې مور یې په کوله کې ناسته وه نو دغه موسم وی ګرمۍ موسم و تږې وه نو هغې اشراق مونځ وکړه نو ده ورته وایي چې دې ته خو اوبه وڅښلې او زړه دې پې یخ کړه او ما په کولمو کې اور بلیږي نو هغه چې راوغورځېدا که نه نو ولا چې بس هغه حالات بیا مو ډېر زیات دی ټول کور خراب شو او دی خپله ډېر زیات خراب شول نو بس هغه خو مو بیل هسپتال له ورسول او دا مو ډایلیسیس له ورسول نو دوستانو بس حالات د کور ډېر کمزوري دي مالي حالات ډېر کمزوره ده او موږ خپله مرسته سره کوو خو موږ یې توره خراب کړي یو که نه چې هغه ځله سره ځان نشو رسولی. د کتونکو له د خپل موبایل نمبر
دا تو نمبر ده قدرمنو دا د نمبر دا د نمبر 0302 93 63 938 دا نمبر ده بیا یو ځل دا نمبر وورو 0302 93 63 938 قدرمنو دا د نمبر دا او د خبرې تاسو اورېدلې د سره ډېرې خبرې نشم کولی تاسو لا پته د مسله دا اوس هم د مو د خوب راوچات کړل پروت و دا چې کومه نه تاسو کتلی شو دا د بچي دي او دو بچو مستقبل څه ده تاسو پوهیږو نو مخکې زه خبرې نشم کولی قدرمنو که تاسو له پته وي څه ټایم پهله مو په شراکو کې یوه ویډیو کړې وه خواجه والا په درادم خیل کې داسې ډېر خلک دي چې لکونه روپۍ آمدانې ده د ریزې خو هغه خواجه غریب لاړ څله دا ګیله اوس مو د چا نه وکړو دزه کې مې د خپلې د معاشرې نه هم ځکه ګیله وشي که نه چې کله چې ته په میدان کې یوه ډمه تاویږي نو دو د پیسو د لاس داسې کړپا خیږي خو افسوس که بیا زه داسې یو کورنۍ فریاد وکم او بیا داسې کورنۍ په دې معاشرې کې اوسیږي ډېره ګرانه زندګي ده قدرمنو دا خبره داسې کې راغونډوم مو نن د ویډیو مقصد دا و ډېر په تکلیف سره مو دا ویډیو وکړل خدای شته چې ډېر مخکې یې راته ویلي خو بس موږ له غوندې مصروفیات وي هغې دپاره بخښنه دو سره ودرېږو دو چې کومه دا ډایلیسس والا مسله ده دو چې کوم دې باندې خرچه راځي چا څه هم وس کې وي داسې خلک شته دي دا دنیا د هغو خلکو د سترګو آباده ده د سره ودرېږو دو د بچو سره ودرېږو ځکه چې دا بچي مخکې چې کومه ده دا به سبا کې دو مستقبل ده خامخا ډېره سخته زندګي ده نن سبا او چا څه هم وس کې وي نمبر ما ویډیو کې وخل د دو سره ودرېږو دو سره امداد وکړو دا ویډیو مخکې شیر کړو قدرمنو که څوک امداد نشي کولی د ویډیو مخکې شیر کړو ځکه چې شاید تاسو یې شیر کولو سره داسې یوه الله پاک یوه وسیله دله جوړه کړي چې د پې ټول مسایل حل شي په دې امید د ده ځای نه سم قدرمنو چې انشاءالله چې بیا زه راڅم د ده به ټولې مسلې الله حل کړي وي دې سره خپل ورور رحیم سجاد له ورکو اجازات په لوی علم سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو